اشرف غني ولې غوسه او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ او ولې؟ سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر اخره وګورئ چې پرې خبر شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یوه ویډیویي وینا کې افغان وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالات راوځي او د دښمن پر ضد خپل پوځي عملیات یو ځل بیا پیل کړي. ولسمشر غني د امر په کابل، ننګرهار او لغمان کې له خونړیو بریدونو وروسته کړی. ولسمشر غني وویل طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د افغان حکومت او خلکو د غوښتنو برعکس خپل بریدونه او تاوتریخوالی ډېر کړی دی. نوموړي د کابل پر روغتون ننګرهار کې د جنازې په مراسمو برید او د تاوتریخوالي نورو پیښو ته په اشارې وویل طالبانو او داعش ډلې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه افغانان او امنیتي کسان وژلي. ښاغلي غني دا بریدونه جنایت وبلل او د غندنې ترڅنګ یې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غمرازي وکړه. هغه زیاته کړه چې طالبانو له جنگ او افغان وژنې لاس نه دی اخیستی او د پردیو په لمسون یې پر افغانانو او عامه ځایونو یې بریدونه ډېر کړي دي. نوموړي وویل د افغانانو د امنیت او د عامه تاسیساتو خوندیتوب او د دښمن د بریدونو مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې له دفاعي حالات راوځي او بیرته تعریضي حالات ته ستانه شي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې پر افغانستان تحمیل شوې جګړه د نړۍ علماو هم ناروا بللي، باید په اساسي توګه ختم شي او دایمي او باعزته سوله باید راشي. د په خپله وینا کې پر طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې روانه جګړه بس کړي او د افغانانو په غوښتنه سولې ته غاړه کیږدي. ولسمشر غني وویل پر سوله ټینګار د افغان حکومت کمزوري نه ده، بلکې د افغانانو غوښتنې ته د درناوي معنا لري. هغه یو ځل بیا د طالبانو پر مشرتابه غږ وکړ چې د سولې او اوربند په اړه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ومني چې ورسره به د کرونا وایرس پر ضد مبارزه او د افغان سولې بهیر کې مرسته وشي. ولسمشر غني د خپلې وینا په پای کې وویل چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت یې د دغې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو تر پای ولیدله. که د اشرف غني د دې وینا په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ. د همداسې نور ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.